بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسې نننی درس د پښتو ژبې تاریخ ده. کله چې موږ او تاسې په یو قوم او ټبر باندې خبره کوو، په یو ملت باندې خبرې کوو، یا د هغې د ژبې په اړه خبرې کوو، نو په نړۍ کې اکثریت یا ځینې قومونه په دې ډول باندې دي چې د هغوی ژبه او هویت له یو بل سره تړلي دي. که چېرته موږ په د قوم په هویت باندې خبره کوو، نو مجبور یو چې په ژبه باندې هم خبره وکړو، او که په ژبه باندې خبره کوو نو مجبور یو چې د هغې له مخې په هغه قوم باندې هم خبره وکړو تر څو هغه وپېژنو. نو پښتانه هم یو له هغو قومونو نه دي چې کله د دوی په ژبه باندې خبره کېږي نو د دوی په قومیت او هویت باندې هم خبره کېږي، او که چېرته د دوی په هویت باندې خبره کېږي نو مجبور یو چې د دوی په ژبه باندې هم خبره وکړو. چې دغه سپیناوی موږ او تاسې په تېرو حضوري درسونو کې هم کړی ده. نو په دې لړ کې نن موږ او تاسې د اریایان څوک وو په دې باندې خبره کوو. د اریایانو د ژوند څرګند او معلوم وخت او ځای ټاکل ستونزمن کار ده. څرنګه چې د نړۍ تاریخ ورک ده، یا په هغه وخت کې دغه لیک موجود نه و، یا کوم لیک موجود ده، کومې کتیبې موجودې دي، هغه لیکونه په تصویري، هجایي او یا هم په الفبایي شکل باندې ترلاسه شوي دي. نو له هغو تصویرونو سره، د هغو تصویرونو په لوستنه باندې، د هغو هجاو په لوستنه باندې، د هغې الفبا له اوازونو سره اوسني پوهان په بشپړ ډول باندې یا اشنا نه دي او یا یې هم لوستي دي خو په بشپړ ډول نه دي لوستل شوي. نو د دغو مشکلاتو له مخې نه یوازې د اریایانو بلکې د نړۍ د اکثر قومونو په اړه د هغوی د پیدایښت او اوسېدو اصلي ځای ټاکل ډېر ستونزمن کار ده. نو د دغو نظریاتو په لړ کې د اریایانو د استوګنې ځای چې ده د اورال له سیند او بحیرې نیولې، د هندوکش لمنې او د آمو سیند غاړې، توره بحیره او د کسپین د بحیرې شاوخوا ځایونه یاد شوي دي. بل اریایان چې دي دغه په لومړي سر کې چې کله دوی له دغه اوسني افغانستان نه، چې موږ دا هم د اریایانو د اوسېدو یوه لرغونې سیمه ده، کله چې له دغې اریانانه دوی خپرېږي نو دا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. په هغه لومړي سر کې له نن نه 6,000 یا 15,000 کاله وړاندې چې اریایان له دغې سیمې نه خپاره شوي دي، دا لومړی هغه برخه چې د هغه غربي اریایان دي. دا خلک له میلاد نه نږدې 3,000 کاله وړاندې د اروپا شمالي برخو ته لاړل، خو هلته چې هوا سړه وه نو د اقلیم او د سړښت او د نامناسبوالي له خاطره دوی له دغه شمالي اروپا نه وکوچېدل، د جنوبي اروپا خواته کډوال شول او لاړل. بل دغو اریایانو په کروندو او مالدارۍ خپل ژوند تېراوه. هغه کوم دود او دستور او د کروندو او د مالدارۍ او د مال ساتنې کوم اصول چې له دغې اریا سیمې نه ځان سره وړي ول، دا یې هلته پلي کړل او له دې نه په دغه وسیله باندې خپل ژوند مخته بوه. بل دغه راز یې په روم، یونان او مدیترانې شمالي برخو څخه نیولې، او دغه راز یې په روم، یونان او د مدیترانې شمالي برخې ونیولې، او هلته یې د یو لوی تمدن په بخښنې سره چې دلته لوړ راغلی ده، د یو لوی تمدن بنسټ کېښوده چې تر اوسه پورې موږ او تاسې په خپلو اثارو کې ګورو چې کله روم او کله یوناني فیلسوفان یادیږي او د هغو په اثار باندې استناد کېږي. بل له غربي اریایانو څخه وروسته شرقي اریایان بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یو خو هغه غربي اریایانو چې هغوی اروپا ته لاړل، اول ته یې تمدنونه رامنځته کړه. بل چې دي دغه شرقي اریایان دي. دغه شرقي اریایان بیا په خپل منځ کې په دوو برخو باندې ویشل کېږي. لومړی شمالي اریایان دي چې ډیری یې ساکي قبایل وو او ځینې نور لږکي قومونه هم ورسره ملګري وو، پوهان او بزرګان خلک وو. د جنوبي اریایانو لخوا د تورانیانو په نوم یادېدل. یعنی دغه اریایان چې د آمو سیند دې غاړې ته پراته دي، دا د اوسني افغانستان خواته پراته دي، جنوبي خواته پراته دي، دوی دغه اریایان چې د آمو سیند ایغې غاړې ته پراته ول، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان او دغه شی روسیه او بلغاریه او دغه سیمو کې چې پراته وو یا دغې خواته چې کوم اوسېدل، دوی په تورانیانو باندې یادېدل. او بل چې دوی د آمو سیند پورې غاړې یا شمالي خواته تللي وو، لکه دغه نومونه چې د کومو هېوادونو ما درته واخیستل. بل چې دي هغه جنوبي اریایان دي چې د څړځایونو
ورشوګانو او اقتصادي سببونو له مخې د هندوکش لمنو او شاوخوا سیمو ته راغلي او خپاره سوي دي. دغه آریایان یا دغه خلک چې د اوسني افغانستان کې اوسېږي او داسې د هند خواته خپاره سوي دي یا اوسنۍ د کومه سیمه چې د پاکستان په نوم باندې یادېږي په دغې خواته چې کوم خلک پراته دي نو دا جنوبي آریایان دي. وروسته جنوبي آریایان بیا د هندوکش له لمنو څخه نورو خواوو لکه چې ما نومونه درته واخیسته اوسنی پاکستان او هندوستان او بنګلادیش او دغو علاقو ته خپاره سول. بل د آریایانو په اړه څېړنې کله د هندو جرمانیک کله د آریان او کله هم د نورتیک په نامه ترسره سوي دي. دغه بېلابېل نومونه چې دلته یاد سوي دي تر دې لاندې بېلابېل نور سیاسي هدفونه دي چې په غیب پسې موږ نه ځو. نو د دغو څېړنو له مخې چې دغه پورته نومونه ما درته یاد کړل د آریایانو لومړنۍ ژبه چې وه هغه په دغو ټولو کې د هندو جرمانیک آریان او نورتیک په دې درې واړو کې د دوی مورنۍ ژبه یا د دوی آریایي ژبه یا اصلي یا لومړنۍ ژبه چې وه هغه آریک بلل سوې ده چې دغه نوم هم دقیق نه ده بلکې په اټکلي یا په ذهني شکل باندې دا یو نوم ورته ټاکل سوی ده چې له دې مخې د هندو اروپایي یا ژبو کورنۍ هغه نوم یعنی د هغو ټولو هندو اروپایي ژبو مورینه ژبه چې ده هغه آریک ژبه ګڼي. بل چې د آریایانو نورې ژبې ترې راوتې دي یا منشعبې شوي دي یا رامنځته سوي د اوسنۍ کومې ژبې چې دي د ټولو مور لکه پښتو د فارسي د انګلیسي د هسپانیوي د فرانسوي د دغو ټولو ژبو مور چې ده آریک ژبه ګڼي. آریانو ویجو آریانا ویجا پوهانو د بالتیک بحیرې غاړې او سیمې اټکلوي او ځینې یې بیا د تورې بحیرې غاړې بولي. بله خبره دا ده چې آریانا ویجا د ټولو آریایانو ټاټوبی نه دی. لکه موږ به تاسې خبره وکړه چې آریایان غربي اروپا ته لاړل په اروپا کې شمال او جنوب ته لاړل او بیا په خپله چې کوم دغه د اسیا کې پاتې سوي وو دوی بیا په دوه برخو باندې وویشل سو چې یو شمالي و او بل جنوبي آریایان وو. نو په دې کې دغه آریانا ویجا یا آریانو ویجو یا هم آریا ویج په نوم باندې په تاریخ کې یاد سوي دي هغه کوم ویدیو وروستایي سرودونه یا لیکنې چې راپاتې دي په هغو کې په دغو نومونو باندې یاد سوي چې ما درته واخیستل. نو دغه آریانا ویجا چې ده دا ټولو آریایانو ته نه ویل کېږي یا د دو ټولو ټاټوبی چې ده دغه آریانا ویجا نه ده چې دا اوسنی افغانستان ده دا د ټولو آریایانو ټاټوبی نه ده ځکه بلکې یوازې د هغو آریایانو ټاټوبی ګڼل کېږي چې په ویدي او اوستایي تمدن پورې اړه لري. دغه ویدي او اوستایي تمدن چې ده دا په د اوسني افغانستان کې چې په هغه وخت کې پولې د احمد شاهي دور کې ډېرې لویې او سترې وې نو دغه آریانا ویجو یوازې په همدغه ویدي او اوستایي تمدن پورې اړه لري. د پورته خبرې یعنی دغه خبرې چې موږ وکړې د دې دلیل دا ده چې د آریانا ویجا یادونه یوازې د باختري او ویدي تمدنونو په کتیبو او روایاتو کې راغلي ده. بله آریایي قبایل هغه چې په دې سیمه کې موجود و یا خپاره سوي دي هغه کوم آریایان دي بهاراته ډله ده. دغه ډله د خپل نفوس او نورو قبیلو د ملاتړ له مخې ډېره غښتلې ډله وه د هغه وخت. بل بهاراته لومړۍ قبیله وه چې د آریانا له سرحدونو ووته او د اندوس غاړو ته ورسېده. دغه ویدي سرودونو دغه ډله په ویدي سرودونو کې په وروستۍ برخه کې د دې ډلې ډېر ذکر راغلی ده. دغه ډله چې لومړۍ ډله ده او د اوسني آریانا پولې یې ماتې کړې له دغو سرحدونو نه واوښته ووته د کوم ویدونه چې په ویدي دور پورې یا ویدي تمدن پورې تړاو لري په هغو سرودونو کې یا په همغو دعاګانو یا دیني متنونو کې کومې خبرې راغلي دي کوم سرودونه دغه سندرې او هغه شعرونو چې کوم د دغه تمدن په وخت کې یا د دغه ویدي دور په زمانه کې ویل سوي دي نو د دغې بهاراته ډلې یادونه ډېره زیاته پکې راغلې ده. بل د هند له بومي اوسیدونکو سره یې کلونه جګړې کړي او سرنجینا قبیله یې هم ملاتړې ډله وه. بهاراته ډلې په هند کې د سرجینا په ملاتړ او مرسته لوړ ټولنیز او اقتصادي تشکیلات رامنځته کړل په هغه وخت کې.
بله ډله چې ده هغه یادو ډله ده چې دا دوهمه ډله راځي. په دې ډله کې یادو، تورواشا، درهیو، آنو او پورو ډلې سره ملګرې وې. د یادو ډله د پانګا جانا په نامه هم مشهوره ده، سیمانه یې ده 5 قبیلې. بل د یادو ډلې له بهاراته سره جګړې کړي او بیا یې وروسته د هند سیمې پرېښې دي. دغه دوه قبیلې چې یوه بهاراته ده او بل یادو دوهمه ډله ده چې دوی 5 قبیلې سره متحدې وي او بهاراته ځان ته یوه ډله وه چې خپله یې نفوس هم ډېر و او ډېره غښتلې ډلې وه. نو له بهاراته سره یې په هندوستان سیمه کې جنګ او جګړې سوي دي. وروسته بیا دغه دواړه ډلې له هندوستان نه په بېلابېلو طرفونو باندې خورې سوي دي. د یادو ډله د بهاراته په سرودونو کې ډېره غندل سوې ده، ځکه چې هغوی سره یې جګړې کولې. نو هغوی یې دې ته اړ کړه چې دغه د هندوستان سیمه پرېږدي. وروسته چې کله هغوی دا سیمه پرېږدي ورپسې دوی هم دغه سیمه پرېښې ده. بله دریمه ډله چې ده هغه د پکتها یا د پښتا ډله ده، چې یعنې دغه اوسني کوم پښتانه چې دي. ځکه موږ په سر کې دا خبره وکړه چې ژبه او د قوم هویت دا له یو بل سره تړلي دي. نو دلته خبره را رسیږي پښتنو ته. پکتها یا پښتا ډله، په دې ډله کې هم 5 ډلې سره یو دي یا په اتفاق دي چې هغه پکتها، شیوا، بهلانا، الینا او ویشاتی ډلې سره ملګري دي. بل دغه ډله د آریانا تر سرحدونو پورې لاړل او په خپله په آریانا کې میشت پاتې سو. نو دغه خلک چې دي د آریانا تر سرحدونو پورې تللي دي. مثلا اکثره وخت دوی د هندوستان خواته که موږ تاریخ وګورو، اکثره وخت دوی د هندوستان خواته سفرونه کړي، یرغلونه یې کړي، هغې خواته یې هجومونه وړي دي. یعنی په همدغه کومه سیمه چې اوس د ډېر زیات تمایل د پوهانو داسې ده چې دغه سیمه اصلي آریانا وه، د همدې سیمې په سرحدونو یا په خپله په همدې سیمې کې پاتې سوي خلک همدغه پکتها یا دغه 5 ډلې دي. بل د آریانا اوسیدونکي آریایان ډېر زړور جنګیالي وګړي وو چې هندوانو د دوی له شخړو څخه وخت په وخت مهاجرت کړی او خپلې سیمې یې ورته پرېښې دي. داسې ویل کېږي چې دغو 5 ډلو چې دا د پکتها په نامه باندې یادېږي، وخت ناوخت به دوی د هندوستان په علاقه باندې هجوم وروړ یا به جبر یا به چپاونه پې اچول. نو هغوی به دې ته اړ کېدل چې دغه سیمې په کراره باندې دغو آریایانو ته یا دغې ډلې ته پرېږدي او دوی کرار د سمندر غاړو ته ځانونه نږدې کړي. د دغو جګړو یادونه په آریایي ویدي سرودونو کې هم راغلې ده. نو دا د موږ تاسې لومړۍ برخه وه. په دې خاطر باندې چې دغه درس اوږد نه شي، بله برخه به انشاءالله په بله ویډیو کې تاسې ته وړاندې شي.